بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک دی زمونږ په ویکیول باندې. صحیح ده؟ په څه باندې؟ په ویکیول باندې. سیل ارګانیل موږ شروع کړی، نو په هغې کې دا تقریبا اخرنی لکه یوه شته دی، بل خو لکه ویکیول څه دی ارګانیل دی. دا به نن موږ د ډسکشن ټاپک دی زمونږ. ویکیول څه ته ویل کېږي؟ ګورئ د ټول نه لاول کله چې موږ یو سیل راواخلو، د پلانټ سیل خاص کر راواخلو، نو د هغې په مینځ کې به موږ ته ټولو کې یو غټ ارګانیل ښکارېږي، او دغه ارګانیل یې اصل کې څه ده؟ ویکیول ده. نو ډیفینیشن ته یې غوږ کېږدئ. فلویډ filled sac bounded by single membrane. څه مطلب شو د دې خبرې؟ ګوره دې خوا یو فلویډ فیلډ سیک، یو داسې تیلی چې په هغې کې دنده فلویډ وي. فلویډ څه ته ویلی کېږي؟ یو داسې څیز چې په هغې کې د بهېدلو صلاحیت وي. لکه واټر چې دی دا فلویډ دی، الریډي دی. خو پی چې دی دا هم فلویډ دی، خو بس داسې څیز چې په هغې کې د بهېدلو صلاحیت وي، هغې ته څه ویلی کېږي؟ فلویډ ویلی کېږي. نو دا موږ سره یو تیلی ده، په دې تیلی کې دنده څه دي؟ فلویډ دي. څه شی دي؟ فلویډ دی. او غیر چاپېره د دې فلویډ نه موږ سره باونډډ بای سنګل ممبرین، یو سنګل ممبرین چې دی هغه ترې چاپېر شوی دی. صحیح ده؟ ګورئ ورته په دې دغه کې دا څنګه په دې کتاب کې دی خوا ګورئ. دا موږ سره څه دی؟ دا ویکیول دی. دا په دې کې دنده چې څومره دي؟ د فلویډ دی. غیر چاپېره ترې دغه یو سنګل ممبرین دی چې هغې ته ټونوپلاست ویلی کېږي. چې هغې ته څه ویلی کېږي؟ ټونوپلاست. نو دلته ورته ولیکئ دغه سنګل ممبرین ته څه وایي؟ ټونوپلاست. دا ځان سره یاد ساتئ ښه، ټونوپلاست ورته ویلی کېږي. بله خبره دا ده چې دا به په چا کې دا هم په انیمل سیل کې شته او هم په پلانټ سیل کې شته دی. خو فرق پکې دا دی چې په انیمل سیل کې چې کوم دی هغه واړه دي. انیمل چې کله موږ یو انیمل سیل راواخلو، نو په دې کې به واړه واړه وي ویکیول، خو ډېر شی به وي. څه به وي؟ ډېر به وي. یو به نه وي، ډېر به وي. چې کله موږ د پلانټ سیل راواخلو، نو په هغې کې به بیا صرف یو وي. د پلانټ سیل کې به څه وي؟ یو به وي، او هغه به هم سینټر دی. لارج سنټرل ویکیول وي. لارج سنټرل ویکیول. په دې پلانټ سیل کې به صرف چې کوم میچور پلانټ سیل دی، غټ پلانټ سیل دی، په هغې کې به تاسو ته صرف یو ویکیول په نظر راځي، او هغه به هم په مینځ کې. په څه کې به وي؟ د سیل په مینځ کې به وي. لکه دا تاسو غتی شی وینئ، او نیوکلیس یې ګیر دغه غاړې ته دی، خو په دې مینځ کې چې کوم دی دا څه دی؟ موږ سره ویکیول دی. او په انیمل سیل کې به دا مینځ کې نه وي. په انیمل سیل کې په مینځ کې چې کوم دی هغه موږ سره څه شی دی؟ هغه نیوکلیس دی. ښه، په دې کې دا یو ولې دی؟ نو دا ځکه دی چې په کله چې بوټی وړوکی وي، نو په دې کې ډېر شی وي، نو دې کې د سمال ویکیول رایوځای شوي دي. سمال ویکیول چې دي هغه څه شوي دي؟ فیوز شوي دي، او دغه یو سینټرل غټ ویکیول چې کوم دی هغه یې څه کړی دی؟ جوړ کړی دی. نو دا به هم ځان سره یاد ساتئ چې په دې کې واړه واړه ویکیول رایوځای شوي دي. چې کله دا وړوکی نو چې غټ شي، نو دغه واړه واړه رایوځای شي د هغې نه یو غټ ویکیول څه شي؟ جوړ شي. په دې غټ ویکیول کې اوس موږ سره څه دي؟ په دې باندې خبره کوو. دا لارج ویکیول چې دی په څه باندې مشتمل دی؟ لارج ویکیول کانټینز، مطلب په دې غټ ویکیول کې به تاسو ته څه په نظر راځي چې کله دا تاسو په مایکروسکوپ باندې راغټ کړئ یا دا تاسو سټډي کوئ وګورئ، نو دې کې به دا شیزونه تاسو ته به خامخا په نظر راشي. تاسو به ووینئ چې په دې کې لومړنی دی واټر. څه شی دی؟ واټر. ځکه موږ ویلو چې دا یو فلویډ دی، نو په دې کې څه دی؟ واټر دی. د دې واټر سره سره پکې د سالټس هم شته دی. واټر سالټ دا به پکې ته خامخا تاسو ته په نظر راځي. دا به پکې ته مین څیزونه دي. د دې نه علاوه نور هم چې دی ETC څه نور میټیریل پکې ته هم شته دی، خو مینلی په دې کې څه دی؟ یو واټر دی، بل څه دی؟ سالټس دی. دا به تاسو ته په نظر راشي. دا به پکې ته وي. بله خبره موږ سره دا ده چې دا ویکیول چې دی ډېر داسې چلو کې چې دې کې کله واټر وي، څه وي؟ واټر وي، نو دی د نور مټیریل چې کوم دی په دې سیل کې دننه دا پوش کړي. څه کې پوش کړي؟ مطلب دیکا ورله ورکړي، او چر کوم طرف ته یې پوش کړي؟ د سیل وال طرف ته یې پوش کړي. نو چې کله دی دا نور مټیریل څه کې پوش کړي، نو دا سیل موږ سره ټرجډ شي. څه شي؟ ټرجډ شي. ټرجډ مطلب څه دی؟ سخت دی. دا ویکیول دا واټر دا چې کله ځان سره ابزارب کړي، نو دی دا نور مټیریل ځان نه اخوا کړي. څه کې؟ اخوا کړي. لکه دې خوا ګورئ دا ویکیول دی. دی اوس
دا ټول سیل چې دا اوس موږ سره ټرجر دی څه دی سخت دی ولې ځکه چې د ځان کې واټر او سالټ د شنه ابزارب کړل دي دا نور سیلونه د ځان نه پوش کړل دي لکه نیوکلیس ته ګورئ دا په انیمل سیل کې په مینس کې خو دلته کې ته چې د کور لا ورکړل نو غاړې ته کړی دی څه ته کړی دی غاړې ته کړی دا قشن دي نور سیلونه هم دی غاړو ته کیندا سیل ټول څه شي سخت شي خو چې کله دی ویکیل نو بوزین دی بیا واپس شي دی نو څه شي شرنګ شي واپس ورکوټ شي ټیک ده ها بل خبره ده چې زیاتره ارګانیزم چې دي کنه هغه چې خپل خوراک اخلي هغه هم د دغه ویکیول په ذریعه باندې اخلي د څه په ذریعه د ویکیول په ذریعه باندې نو زه لیکلی شم چې مینی ارګانیزم ټیک فود څه کوي ټیک فود in the form of vacuole صحیح ده in the form of vacuole خو دغه ویکیول ته به هم فود ویکیول وایي څه ورته وایي فود ویکیول ورته وایي اوس زیاتره ارګانیزم دا دي چې هغه چې د بهر نه څه خوراک اخلي که نه هغه به د دغه ویکیول په ذریعه باندې اخلي او دغه ویکیول ته بیا موږ څه وایو فود ویکیول وایي دا ځان سره یاد ساتئ او د دې علاوه د دې ویکیول بل کار دا هم دی چې کوم یونیسیلر ارګانیزم چې دی یونیسیلر څه ته وایي هغه ارګانیزم چې هغه د څو سیلونو نه جوړ دي صرف او صرف د یو سیل نه چې د هغو په جسم کې صرف او صرف یو سیل دی قدرناک هغه کانټریکټایل ویکیول استعمالوي کانټریکټایل دا چې د یو بل یو ویکیول دی موږ سره د ده کار څه دی اکسکریشن آف ویسټ اوس په یو سیل دی یونیسیلر په هغې کې ویسټ چې دی هغه جمع شوي دي د هغې د خارجولو دپاره به کوم ویکیول هغه به یي کانټریکټایل ویکیول نو دغه شانتې د دې ویکیول ډېر ښکلي کارونه دي که چېرته په دې ویکیول خوراک نه دغه کولی نو دې د ډېر ارګانیزم چې د بیا د خوراک د حکومت او دغه شانتې د پلانټ سیل کې د ویکیول دغه مین کار دی چې د پلانټ سیل ټرجر دی او صرف د څه د وجې نه د ویکیول د وجې نه ځکه دی اوبه ابزارب کړي چې ابزارب کړي نو دی نور چې کوم مټیریل دی په هغو باندې هغه پوش کړي چې هغه پوش کړي د هغې د وجې نه ټول سیل څه شي ټرجر شي تر نن ورځې پورې دا موږ سره څه دی پوره دی تر بلې ویډیو پورې موږ له اجازت راکړئ د الله په امان